السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له ویډیوګانو څخه اډیوګانې جوړې کړئ. یعنې ملګرو ستاسو په موبایل کې ویډیوګانې دي، اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له هغه څخه اډیو جوړ کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخه به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو دغه اپس تاسو لیدلی شئ چې د ویډیو ماسټر ټول په نامه ده. دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دې اپس باندې به کلیک سره وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس خلاص کړئ، د دې څخه مین انټرفیس تاسو ته راړي هغه دا رقم وي. ګوره ملګرو اوس دلته دی تاسو ته خپلې ویډیوګانې، هغه که ویډیوګانې که نور MP4 ویډیو وي، که HD ویډیو وي، یعنې که هره ویډیو وي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته رااړي. ګوره ملګرو میډیا فایلز کې تا ته خپل ټوټل شیان رااړي، هر شی چې هغه ټول دلته دی تاسو ته رااړي. نو ګوره ملګرو اوس که تاسو له هر یوه څخه اوس ګوره دغه ویډیو ده، اوس زه غواړم له دې څخه اډیو جوړه کړم، نو دا تاسو څنګه جوړولی شئ؟ ګوره ملګرو تاسو به صرف او صرف په هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دا ګوره ملګرو د ویډیو فایل نوم ده. نو کله چې ملګرو ګوره تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دغه ایډزونه چې راځي دا سره کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو دلته ایډیټ انفارمیشن چې راسي په هغه کې تاسو ته انفارمیشن درکوي، یعنې دغه ایډیټ دا انفارمیشن ده. ټایټل څنګه ورکوئ او دغه رقم کم تصویر سره لګوئ هغه دلته تور کولی شئ. دغه رقم کټ ویډیو چې وایي ملګرو دلته ته ویډیو کټوی شئ، کم ډیوریشن چې ده هغه تور کموی زیاتوی شئ، او سیو ایز ویډیو ته چیرې چې وایي هغه فولډر دلته په ایډیټ فولډر کې تا خپله ورښولی شئ. نو ګوره ملګرو زه دلته راځم، اوس ورته تا ته دی وایي دا کومه ویډیو ستا راخڅې ده، دا MP4 ویډیو ده. که چیرې دلته ګوره دا کنورټ سره دلته یو بل نشان ده MP3. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، WAV او دغه رقم MP4 AVI دغه رقم MKV او MP3 کوم موډ ته اړی هر موډ ته چې اړوئ هغه تاسو کلیک کړئ. نو ګورئ ملګرو زه MP3 ته اړوم، صرف او صرف تاسو MP3 کلیک کړئ او دغه رقم به تاسو په کنورټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو دا کنورټ بټن تاسو لیدلی شئ، په دې باندې به صرف او صرف تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دې کنورټینګ به روان شي. ګوره ملګرو دغه 1% پوره شو، دغه رقم دا 200 300 یعنې تر 100 پورې به دا ورسیږي. ستاسو ویډیو به له ویډیو څخه اډیو ته واوړي، بیا تاسو په ساده موبایل کې او دغه رقم ملګرو ساده MP3 کې تاسو په هر شي کې بیا دا ویډیو غږولی شئ. نو ملګرو تاسو اوس کولی شئ چې خپل ویډیوګانې څخه دا رقم اډیوګانې جوړې کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او هو ملګرو که تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، هرې ویډیو هم پکار وي، هلکه د موبایل په باره کې یا د کمپیوټر په باره کې، نو تاسو موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دغه رقم ملګرو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.